وطن ته آبادۍ په لور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غړی مو مټي محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی وطن ته آبادۍ په لور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غړی مو مټي محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی د خپل وجود غم پرېږدئ لومړی غم د رنځور وکړئ د خپل وجود غم پرېږدئ لومړی غم د رنځور وکړئ راپورته مو داړنګ افغانستان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی وطن ته آبادۍ په لور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غړی مو مټي محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی اتفاق او اتحاد غواړي لمونږه ټول یو شی اتفاق او اتحاد غواړي لمونږه سیالۍ ته یې راوړاندې د جهان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلا کې جانان کړئ ضرورت دی وطن ته آبادۍ په لور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غړی مو مټي محبت پکې راشین کړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور و تشریف آوری شما بزرگواران را به اولین نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری‌های برتر افغانستان خیر مقدم عرض می‌نمایم و از بارگاه الله ذوالجلال خواهانیم که به اساس حضور شما که اولین گام و قدم مهمی را ما در بخش رقابت‌های علمی در افغانستان برداشته ایم، الله متعال شما را سهیم بدارد. در آیه‌ای که تلاوت شد، الله متعال به خاطر دو چیز امت مسلمه را به عبادت امر میکنه. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی ای قریش، اگرچه آیه درباره اونهاست، به خاطر دو چیز عبادت الله متعال را انجام بدهید. یک، به خاطر اینکه شما را از گرسنگی نجات داد و دومین چیز به خاطر اینکه شما را در امنیت قرار داد و از نعمت امنیت برخوردار نمود. باز هم توانسته این دو نعمت به مردم شریف و ملت افغانستان به ارمغان بیاورد. نعمت امنیت سراسری که لله الحمد در گوشه گوشه افغانستان فعلا برقرار هست. امارت اسلامی افغانستان به ملت عزیز ما ارزانی داشته. جاده ها مملو از معتاد بود، لله الحمد جمع‌آوری شده. تا حد امکان گداها جمع‌آوری شده. تا حد امکان و معلولین و با اعضای فامیل شهدا همکاری شده و اینا نعماتی است که ما و شما باید قدر آن را بدانیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم که یکی از ادارات مهم امارت اسلامی افغانستان است، در طول این زمان آرام و بیکار نبوده، تلاش‌های بسیار ارزنده را انجام داده. به خاطر که هدف اصلی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار هست. چهره واقعی فرزندان اصیل این وطن به دنیا و نمایش گذاشته باشد و الله متعال ما را ثابت قدم نگه دارد. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. قدرمن و حاضرین و اسلامی امارت کابینه وزیر صاحبان د مستقل ادارو رئیس صاحبان شیخ کرام او د مسلکی و تخنیکی محترم اداره قدرمن مشر او منصوبین
ټول حاضرینو ته اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کوم آیات کریمه چې ما تلاوت کړي رب جل جلاله فرمایلي چې څه مې درکړي دي څه تاسو ته درکړل شوي دي په هغه کې دار د آخرت طلب کوي خو د دنیا حصه هم مه هېروئ د دنیا حصه مه هېروه. دا واقعیت دی چې یو مسلمان من حیث المسلم د زندګۍ دپاره د ژوند تېرېدلو دپاره یو هدف او مقصد لري چې هغه د رب جل جلاله رضا ده او خپل اخروي ژوند د هغه جوړول دي. البته په دغه مسیر کې په دې سفر کې چې سړی خپل ابدي ژوند ته رسېږي داسې پړاوونه هم مخته راځي چې په دې سفر کې چې سفر دې په ښه شکل باندې ترتیب شي د مشکلاتو سره مخ نه یې. دلته یو بل کار خدمت ته هم اړتیا ده چې هغه د دنیاوي ژوند برابرول د دنیاوي ژوند د اسبابو برابرول دي. الله تعالی جل جلاله چې دا اسلامي نظام آباد و کامیاب و شرمسار و دایم و قایم ولري. الله تعالی د دشمنانو د دسایف څخه محفوظ ولري او د ټول نړۍ مسلمانان د رب العالمین په اتفاق او وحدت ولري. د مظلومانو او هر څوک چې اوس د یهودو مردودو د ظلم لاندې دي رب العالمین دې نصرت وکړي. الله تعالی جل جلاله چې مسلمانانو توفیق ورکړي چې د خپلو مظلومو مسلمانانو ورونو حمایه وکړي او خپله ذمهواري ادا کړي. واخر دعوانا الحمدلله. د پروګرام په دې برخه کې ځای لرو د شیخ صاحب عبدالباقي حقاني وینا به سره واورو. تاسې ګورئ الحمدلله په دغه دوو کلونو کې چې څومره لاسته راوړنې مخې ته راغلې او څومره ابتکارات مخې ته راغلل او څومره د دې ولس خدمت وشو په دغه شل کلنه دوره کې دا بني شو. دا د خوشحالۍ ځای دی چې نن د امارت هره اداره دغه ابتکارات لري او خپل خدمات ولس ته وړاندې کوي او دا خپل افغانان په خپل وطن کې د آبادولو لپاره ښه فرصتونه لرو. نو ډېر خوشحاله یم چې په علمي مجلس کې ګډون لرو. الله تعالی د دې ادارې ته د نورو ابتکاراتو وسع او توان او توفیق دا هم ورکړه او الله تعالی دغه ځوانانو په دې جهودو کې دومره برکات واچوي چې دغه خپل ملک په خپله باندې اباد کړی شي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ضرورت دی پورا د شهدا وستر ارمان کې ضرورت دی راون غړای مو مټي محبت پکې راشم کړی هر تن د خلای کې جانان کې ضرورت دی هر تن د خلای د کارګرانو وزارت سره دا اړیکه او برنامه چې د تخنیکي او ذهني همکارۍ لپاره راټوله شوه. د نامناسب څخه یوه نړیواله دا د مالي وزارت څخه د ګمرکاتو معین وطن دا بادی پلو روان کړی ضرورت دی پورا د شهدا وستر ارمان کړی ضرورت دی راون غړای مو مټي
محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی وطن ته آبادۍ بلور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غاړی مو مټې محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی وجود غم پرېږدئ لومړی غم د رنځور وکړئ لومړی غم د رنځور وکړئ راپورته مو داړنګ افغانستان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی وطن ته آبادۍ بلور روان کړئ ضرورت دی پوره د شهداو ستر ارمان کړئ ضرورت دی راون غاړی مو مټې محبت پکې راشین کړئ هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی ټول یو شی اتفاق او اتحاد غواړي لمونږه ټول یو شی اتفاق او اتحاد غواړي لمونږه سیالۍ ته یې راوړاندې د جهان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی هر تن یې د ښکلاغې کې جانان کړئ ضرورت دی سلام عرض ادب اسم برکت الله یک تن از محصلین انستیتوت تکنولوژی افغان مربوط غرفه اول میشم خودم چیزایی که ما ساخته یکی است یک سولار هوشمند است هر طرفی که جهت آفتاب باشه این سولار ما در مو جهت خودش عیار میکنه با مو طرف می باشه اگر آفتابی طرفیه پس خود تغییر میده و او قسمت هم ما یک مزرعه آبی داریم که نیاز به این نیست که کدام شخص اوجا باشه همیشه بر از درختای ما آب بده یا آب از سرش قطع کنه. کمیته نوآوری که در انستیتوت تکنولوژی افغان وجود داره اما کمیته اعضایش از جمله شاگردا و استادا می باشه که شما چیزایی رو میبینین امینا آماده ساختن. خب چیزی را که پیش روی ما میبینین شما یک سیستم رادار است که این سیستم رادار میتونه که یک فضای مشخصه که ما در نظر داریم اونمو فضا را تحت نظارت خود داشته باشه. وقتی که مقابل از این رادار ما یک جسم به میبینیم که برنگ سرخ به اسکرین نمایش داده میشود. طیاره بدون سرنشین است. باز ما یک نمونه دیگه شه که نمونهش از نوع بدون سرنشین است ما آماده ساختیم که هم آماده پرواز است که هیچ نوع مشکل نداره. یک تن از محصلین انستیتوت تکنولوژی افغان رشته برق این وسایل ماست که ساخته دست است کارش گروپای قندیلی است و قندیلای سقفی است دیواری است و قندیلای که سرمیز و گروپای که سرمیز مانده میشه. دولتشاه تخنیکی لیسیز دا کوونکی دا چې دا رادار ده 15 مرمۍ خوري د ریموټ سره کنټرولیږي چې زه به تاسو د دلته عملي وښیم او دا چې دا ضرباتي ټانک ده دا هم د ریموټ په واسطه ګرځي هرې خوا ته مکمل جوړ ده دا چې دا ضربات هغه ام بي ټانک ده چې
او دا هم د ریموټ په واسطه سره ګرځي او دا ویلی چې دا چورلکه ده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با اجازه بزرگان حضاری که در این قسمت تشریف آوردن، من می‌خواستم که بیشتر در دل یک مهاجر به شما بگم. مهاجری که به شهر تهران ایران به دنیا آمده، تا صنف نهم به اونجا درس خوند، بعداً باز به کشور خود برگشت. ولی در دوران مهاجرت یکی از بدترین خاطراتی که بودک این بود که باید به عنوان یک فرد دست سوم محسوب می شدی. یک کسی که در اون جامعه هیچ راه و پای ندارد. یک فردی که به عنوان افغان بودن خود به عنوان تحقیر او نگاه میکردن. و میشه گفت که از بدترین دردهایی بود که هر فرد مهاجر ما چه در ایران چه در پاکستان در هر کشور که رفته باشن این درد حس کردن. و روزی که به ما گفته شد که همچین نمایشگاهی قرار برگزار بشه در سطح کشور، در سطح ولایت ها، یک امیدواری بسیار جالبه بر ما به وجود آمد. این امیدواری که کشور ما بعد از سالها جنگ، بعد از دهه‌ها جنگ، خونریزی، بالاخره به سمت علم و اقتصاد و صنعت قرار پیشرفت کنه. به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که نوآور، به عنوان یک خورد و یک طفل از شما یک خواهش داریم، از تمام تک تک بزرگان و تمام سرانی که اینجا حضور دارن. تمام همین پروژه هایی که اینجا آماده قابلیت کاربرد دارن، چه از ولایت پکتیا، چه از ولایت بدخشان، چه از ولایت هرات، چه از بامیان، هر جا که آماده قابلیت تطبیق شدن داره. از چیزهای ساده‌ای که در دسترس داشتن استفاده کردن. در مقابل از او یک شاگردی که شما از کشور مثلا آلمان هست شما برید مقایسه کنید، برای از اون همه امکانات وجود داره ولی به این ابتکار نمیتونن دست پیدا کنن. تقریبا پر دغه نندارتون باندې په دغه ځای کې زموږ سره 1200 دانې پروژې وي، په دې کې 1122 دانې په فزیکي شکل دلته حاضرې او موجودې وي، تاسې ولیدلې، تاسې ننداره وکړله. او دا څه چې نوې تکمیل سوې هغه هم په ویډیوي شکل باندې د ټولو خپلو زیارت کوونکو او ملاقات کوونکو ملګرو او میلمنو په مخ کې ایښولې. خپلو مخترعینو ته وایو چې دا ستاسو نن یو خوب دی، راتلونکی به دا تعبیر پیدا کوي، دا به تر تعبیر رسي. دا هغه نظام ده چې دلته پکې هغه فکر کې چې به د چا د یو صالح او پاک فکر کې چې به کومه خبر راګرځېده هغه نن عمل ته راشوسوي. یکی از لشکریان شکست خورده امریکا اعلان کرد که این بار امارت با جبهات نظامی شکست نمیخوره، بلکه با لشکر گرسنه و فقیر امارت را شکست میده. یعنی مردم باید چنان گرسنه و فقیر بشه تا اینکه بر علیه نظام امارت اسلامی افغانستان قیام کنه. اما ای را میگوییم که این ره که تو میروی به ترکستان است، چرا که سالیان سال امتحان خود را اینها داده. همون لشکریان فقیری که تاج تخت شما را به زمین انداخت، همون لشکریان فقیر هیچ مزیتی بر ملت فقیر خود نداره و در کنار ملت فقیر خود همگام و همقدم حرکت میکنه و به سوی خودکفایی و استقلال قدم میزنه. و یکی از نمونه های از او همین نمایشگاه است که لله الحمد جوانان با احساس در اینجا حضور داره و جوانانی که دارای ایمانهای قوی و دارای اراده‌های مستحکم برای خودکفایی و استقلال افغانستان قلب‌های پاکشان میتپه. جوان یعنی سرمایه دین و دنیای یک ملت که لله الحمد جوانان ما که ما دیدیم همه بهترین احساسات را داشتند و این حکومتشان و نظامشان پشتیبانشان هست. هدف این نمایشگاه ای بود که ما یک رقابت سالم را ایجاد کنیم که لله الحمد شد. در 34 ولایت افغانستان ما بتانیم بهترین ها را شناسایی کنیم که لله الحمد بهترین ها شناسایی شد. ما بتانیم اشتغال زایی کنیم که لله الحمد امروز اعلان میکنیم که جلسه ای که ما صبح با یکی از مقامات امارت اسلامی افغانستان داشتیم به همه جوانایی که اینجا حضور دارن
وعده دادند که ما بعد از چند روز انشالله زمینه اشتغال کسانی را که خواستار وظیفه باشه لله الحمد به اونا وظیفه داده میشه و در بخشای مربوطه و رشته از اونا کار داده میشه. از همه مسئولین بزرگواری که برای تشویق این جوانان حضور یافتن تشکری و قدردانی میکنیم. از جوانان عزیز بخش رسانه که جوانان خیش را مورد تشویق قرار دادن بازن از اونها تشکری و قدردانی میکنیم. د مخترعینو او نوښتګرو د تقدیر او تشویق لپاره بلنه ورکوو الحاج مولوي غلام حیدر شهامت صاحب ته تر څو دریځ ته راشي او زموږ نوښتګر او مخترعین تشویق کړي. وطن دا بادی بلو روان کړی ضرورت دی پورا د شهدا وستر ارمان ضرورت دی راون غړی مټي محبت پکې راشین کړی هر تن د خلای کی جان محترم نوښتګر عبدالمتین عالمی هر تن د خلای کی جانان کړی ضرورت دی وطن دا بادی بلو روان کړی ضرورت دی پورا د شهدا وستر ارمان کړی ضرورت دی راون غړی مټي محبت پکې راشین کړی هر تن د خلای کی جانان کړی ضرورت دی هر تن د خلای کی جانان کړی ضرورت دی د خپل وجود غم پرېږدئ لومړی غم د رنځور وکړئ د خپل وجود غم پرېږدئ لومړی غم د رنځور وکړئ راپورته مو داړنګ افغانستان کړی ضرورت دی هر تن د خلای کی جانا